السلام علیکم ملګرو. دا جلې وفات شوی و او قبر کې پرته وه د څو ورځې وه او بیا د دې چغې والې د قبر کې قبر نه وباسئ او ما د قبر نه وباسئ. دا چغې به ډېره ښه د قبر نه راوتلې. دې وخت کې د ګاونډیان لاړه د مولانا صاحب تپوس وکړو. مولانا صاحب قبر نه وباسئ او چغې وایي. نو بالکل مولانا صاحب بالکل چغې وایي ما وباسئ نو ورشئ دا راوباسئ فورا یې راوباسئ. د کلي خلکو راغلي دي او د ټول خلکو راغلي دي کور والا مو او د جلۍ راایستله او جلۍ کومه کې راایستله د جلۍ بالکل کوم کفن او کفن هم پرې نه و او بیا دې وخت کې فورا لاړه او د کور له کپړې راوړې او کپړې واغوستې له بیا فورا ډایرکټ کور ته راوړه د ماشومه جلۍ راوسته چې بیا ډایرکټ کمرې ته ننوته او کمرې ولې ځمسې بند کړو. چې کمرې ولې بند کړو نو خلکو اوس به راوځي اوس به دغه ټایم وشو د جلۍ نه راوتله. نو بیا دې خلکو ور وویلو چې د بهر راوځه څنګه چې له قبر کې څه حالات وو ته موږ ته ووایه. نو خلک بهر به دنیا ته معنې ناست وو ځکه چې د وفات شوي قبر څو ورځې تېرې کړې وې. د جینۍ ور نه بېرته کول او څه به ور بېرته کوه دغه ټایم نه جینۍ ور نه بېرته کول دغه ته خو چغوسې وهلې. بیا د ور داسې ماتول جینۍ ته ویل ور بېرته د ور بېرته هغه نه بېرته کول خو ویل څه به د ور ماتو او ور بېرته کوه. ولې تاسو دا زه ور ځکه نشم بېرته کولی که تاسو ما وینئ نو بالکل زړونه به چې چل به در باندې وشي خو په دې ښه نه دا ور نه بېرته کوم. ما به دې ونه منله خو دا ور یې پسې مات کړو د جلۍ پسې نو ورنه واته. جلۍ که د بدن د غوښه د هډوکو له بېله شوې وه ډېر بد حالات کې وه نو د قبر نو بیا ورته وویل دا ولې د اصل کې وجه څه وه تاسو څه ګناه کړې وه تله دومره سبزه د قبر کې ملو شوې ده. هغې ویل موږ د بدن دا خښه نه پټول دا سر به ما نه پټول او د دې وجه ما ځکه دومره وال د قبر کې راکړه. نو دا واقع راغلی او بالکل سر د نن سبا موږ په پښتانه په ټیک ټاک یا دې شیانو کې سرتور سر او ویډیوګانې جوړوي او ډانس کوي او د لایف راځي او دې جینۍ دا واقع راغلی وه د دا په فیسبوک پیج باندې ډېره واره شوې ده دا خبره او دا بالکل د واقع صحیح شوې ده. نو نن سبا د څه حالات دي ځکه چې تاسو په ټیک ټاک کې وینئ یوټیوبونه یوټیوب کې ګورئ په هر شي کې جینکۍ او سرتور سر روډ په غاړه بازار ته وځي نو سرتور سر نو تاسو دا اوس خپله وکتل ډېر بد حالات دي ځکه چې اسلام کې دا راغلی دی سر زنانو دپاره بالکل فټ اول پکار دي اسلام کې دا راغلی دي. موږ اسلام کې زموږ زنانه بالکل سرتور سر او په بازارونو کې ګرځي په ټیک ټاک کې هغې لایف راځي. ما دا ویډیو تاسو سره شریک کوم ځکه چې داسې واقع راغلی وه او د مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ ځکه چې نو دې له نور خلک عبرت والي او مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ. والسلام.